د وردګ ولایت په چک ولسوالۍ کې د کرکټ یو لوی ټورنمنټ ترسره شو. د دې ټورنمنټ پایلوبې ته له ډیرو لرې ولایتونو څخه ګڼ شمېر نندارچیان راغلي وو او د دې ترڅنګ د ملي لوبډلې ځینې مشهور لوبغاړي او همداراز د کرکټ ملي لوبډلې روزونکي رئیس احمدزي هم پکې ګډون کړی و. نوموړي وویل چې په لرې ولایتونو او کلیو کې دا ډول د کرکټ سیالۍ ډېرې مهمې دي او زیاته کړه چې ملي لوبډلې ته هم له داسې کلیو او کلیوال کرکټ څخه لوبغاړي راغلي دي چې نن سبا په نړیواله کچه شهرت لري او د خپل هیواد استازیتوب کوي. د افغانستان ملي لوبغاړي که تاسو وګورئ دغسې ځایونه موږ دغه لوبغاړي را پیدا شوي دي. دا د کلو نه راغلي دي، دا په ښارونو کې نه دي جوړ شوي. دغه قدرتي استعدادونه چې په دغه لوبغاړو کې وو او اوس د افغانستان نمایندګي کوي او د افغانستان نمایندګي په داسې سطحه باندې کوي چې د دغسې ولسوالیو نه لوبغاړي راغلي. هغه د هندوستان په IPL کې لوبېږي، هغه د استرالیا په بګ بیش کې لوبېږي، هغه په انګلستان کې لوبېږي. د افغانستان کرکټ بورډ ته دغه پکار دي، موږ ټولو ته دغه پکار دي چې داسې ځایونو ته ډېر توجه وکړي چې هغه پټ غمي چې په دغه ولسوالیو په کلو په اطرافو کې دي هغه راوباسي او د په ډېر ښه سطحه باندې د افغانستان نمایندګي وکړي. دې لوبې ته راغلي نندارچیان او کرکټ مینوال وایي ډېر خوښ یو چې په داسې ولایت کې د کرکټ لوبې ننداره او تفریح کوو چې پخوا د جګړو مرکز و. دوی زیاتوي د چک سیمه ډېرې په زړه پورې منظرې لري او په دې وروستیو کې چې امنیت ښه شوی دی د ګڼ شمېر سیلانیانو پام یې ځان ته راړولی دی. موږ ډېر خوشحاله یو چې دلته داسې لوبې ترسره کېږي. رښتیا هم په 20 کلونو کې داسې لوبې دلته نه وي ترسره شوې. نو دا ډېر د افتخار ځای دی، ډېر د خوشحالۍ ځای دی. دا د ولسونو د یووالي او د اتحاد یوه نښه ده. یعنې که زه درته وایم په دغه زه چې پیدا شوی یم دې ولایت ته زه نه یم راغلی، په لومړي ځل داسې دغه د اماراتو په راتګ سره دلته راغلی یم ځکه چې اوس امن راغلی ده. پخوا د جګړې وې، څوک به ازاده نه سو راتلی. زه هم شخصا د وردګ ولایت یم، ولیکن ما دا لومړی ځل د خپل ولایت دلته زه وینم. په وردګ ولایت کې د ورزش امیر او د ټورنمنټ جوړونکي وایي دلته د کرکټ ډېر زیات مینوال او په کلیوالي کچه کرکټ لوبغاړي شته دي، خو د لوبغالي د نه درلودلو ترڅنګ نورې هم ډېرې ستونزې لري چې دوی نشي کولی په سمه بڼه کلیوالي کرکټ ته دوام ورکړي او په دې برخه کې له حکومت او کرکټ بورډ څخه د همکارۍ غوښتنه کوي. دلته ورزش مینوال هم زیات دي. په دغه ځای کې یو معیاري لوبغاړی باید موږ ته پیدا شي تر څو دلته د موږ د کرکټ بورډ نه هیله ده او د ملي تجارانو هم غوښتنه ده چې موږ سره همکاري وکړي تر څو په دغه ساحه کې د ورزشکارانو لپاره یو لوبغاړی جوړ شي تر څو دلته خلکو د تشویق او د خلکو د خوشحالۍ سبب وګرځي. لرو پیاتو سیمو ته خلک رسي، دلته ملي لوبغاړي راغلي دي او د موینان راغلي، رئیسان راغلي. دغه تاسو وینئ خپله خلک وینئ، ډېر مشران او خلک راغلي. الحمدلله ټول د نورو ولایتونو راغلي دي، کندهار نه، د هلمند نه، د فراه نه، د سمت شمال د نورو ټولو ولایتونو خلک راغلي دي او خپله تفریحي سیمه ده. دا یوه ډېره د چک ولسوالۍ یوه ډېره تفریحي سیمه ده. د وردګ ولایت په چک ولسوالۍ کې د کرکټ دا ستر ټورنمنټ په داسې حال کې جوړیږي چې په هیواد کې د امنیت پر راتلو سره له دې وړاندې هم د یاد ولایت په نامه سیمو کې د والیبال سیالیو لوی ټورنمنټونه جوړ شوي وو. عزت الله احمدزی، CMG، وردګ، چک ولسوالي.